د 1980 کلونو په بهیر کې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې وي او کابل د دغو جګړو په اور کې سوځېده، زه په خیرخانه کې اوسېدم. البته زموږ د ټولو د استاد ارواښاد اکاډمیسین پوهاند رشاد کور ته نږدې. له همېغې زمانې څخه د استاد کور ته زما تګ راتګ پیل شو. استاد په ټولو ځوانانو ډېر مشفق او مهربان، زما تر استحقاقه زیات پر ما هم مهربان. ما به استاد ته خپل نوي شعرونه اورول او د تاریخ، جغرافیې، اساطیرو او ملي روایتونو په اړه به مې ورسره بحثونه کول. په یاد مې ده کله چې ما د هوسۍ منظومه بشپړه کړه، دا زما لومړنۍ منظومه وه. استاد د سترګو د ستونزو له کبله په قلم کښل شوی متن په تېره بیا چې اوږد به و، په اسانه نه سوای لوستی. د همدې دپاره په هغه وخت کې ما هوسۍ په راډیو کې د هېواد د یو تکړه ویان په غږ کې په 4 کسیټونو کې ثبت کړه او دا کسیټونه استاد وغوښتل. ما دا کسیټونه استاد ته وروړل او یوه اونۍ وروسته استاد زه ور وغوښتلم، مبارکي راکړه، ډېر خوشحاله و. هوسۍ منظومه یې ټوله لوستې وه او دومره یې خوښه سوې وه چې پر هوسۍ یې یو یادښت یا سریزه وکښله او په پېښور کې یې دوستانو ته د هغه کتاب یا د دغې منظومې د چاپ سپارښتنه وکړه. هوسۍ د استاد له سریزې سره او د ده په سپارښتنه په هغه وخت کې چاپ او خپره شوه. زما دویمه او دریمه منظومه هم د استاد د مخامخ لارښوونو په رڼا کې ولیکل شوې. ارشاک او اوشاس او وروسته لام او ایلینو. د ارشاک او اوشاس تر خپرېدو پورې استاد ژوندی و او دغه کتاب یې ولوست او د هغې په اړه یې هم یو لنډ یادښت ولیکه چې وروسته بیا ما خپور کړ. مګر له بده مرغه چې د لام او ایلینو تر چاپېدو پورې استاد رحلت وکړ او هغه وخت چې دا منظومه چاپېده زموږ په منځ کې نه و. استاد پر ځوانانو ډېره لورینه درلوده. هغه څه چې د نورو ډېرو صفتونو ترڅنګ استاد متمایز شخصیت و، هغه دا و چې د ځوان فرهنګي نسل د روزنې، هڅونې، مشورو او ملګرتیاو ملاتړ په برخه کې تر هر بل مشره ډېر زیار ایسته. د هغه زغم او حوصله په دې برخه کې بې پایه وه. هغه پر ځوانانو دومره مهربان و چې د یوې ستونزې، ناروغۍ او یا بل څه په وخت کې حتی د خپلو شاګردانو کور ته هم ته. 2 ځلې زموږ کور ته راغلی او زه یې د خپلې بې پایه مهربانۍ پوروړی ګرځولی یم. خدای دې زموږ استاد وبخي، اروا یې ښاده، یاد یې تلپاتې او ژوندی.